خو زما یو عاجزانه درخواست دی، زما د اواز واورې خدا را چې د چا پیسې د حرامو دي، کاروبار د حرامو دی، ماله پې لباس مه راوړئ، ماله پې پیزار مه راوړئ، دقه پیسې خدا را ماله مه راکوئ، ماله مه راکوه د حرامې ګټه چې تا سره ده، ماله پې پیزار ماله، ماله پې جامې ماله، ماله پې ټوپۍ ماله، ماله پې هېڅ مه کوه چې څومره حرامې دي. نو زه سوالګر یم د خپل ځان دپاره، زه خو تا نه خبر نه یم چې ته حرامې کې کو ته حلالې کې، ته ښې کې کو ته بدې کې، کم سے کم چې تا سره حرامې دي نو ماله خو کم سے کم مه راکوه، کم سے کم په ما باندې خرچه مه کوه، کم سے کم په ما باندې خوراک مه کوه. ولې دا ولې وایم؟ ځکه زه د یو قوم امام یم، زه د یو قوم پېشوا یم، زه د یو قوم خطیب یم، زه د یو قوم واعظ یم، زه د یو قوم خیرخوا یم. زه په دې مسله ولاړ یم، دا مسله وړه مسله نه ده، قسم په الله. تاسو دا ګمان مه کوئ چې کنه دا وړه مسله ده. قیامت کې کو ستا په یو موس کې نقصان دی نو ستا لاس به زما په ګریوان کې پروت دی. په دنیا کې هم باندې بدمعاشي کوه، قیامت کې چې د یو موس خراب دی نو زما په غاړه کې به د لاس پروت دی. بیا چې ستا د وجې نه ما حرام وخوړل او زه په حرامو موز باندې ولاړ یم، 50 کسان ما پسې منځونه کوي، چا دا تاوان د چا دی، دا خساره د چا ده، دا نقصان یې چا ته رسي، زه لاسونه جوړ کوم. خدا را ماله حرام مه راکوئ، ماله حرام مه رالیږئ، ما باندې حرام خوراکونه مه کوئ. خپله مې درته سوال دی، تاسو یې هم مه کوئ، او چې کوم خلک یې کوي نو کم سے کم موږ باندې خرچه